وي او زموږ مبارزه پر مخ بیایي او زموږ د دې چمن سیاسیان او زموږ د چمن چند خانان دا نه غواړي چې دا چمن دې د ستړو خلاص سي، دا چمن دې د درپدریو خلاص سي، دا چمن دې د شهیدانو خلاص سي. مشر محمود خان نوم دومه ده چې زموږ قرارداد او زموږ پر باډر باندې کوم مجلسونه کېږي، یو محمود خان ولاړ او نور ځانونه وسیټ ته کوي. موږ به ټولو ته وایو چې موږ پښتانه یو، موږ د دې خاورې یو، موږ د دې وطن یو. باید چې موږ نن دا خرڅ شوي ریاست ته او نن د امریکې په خوله حکمرانان او دا د ولس په خوله چې زموږ پر وطن باندې قانون لاګو کوي، و دې ته موږ په کلکه جواب ورکړو. موږ یې په ځګر کې په لغته وو، دورې د پنجاب لا ور واړوو. ولې موږ اتفاق نه سره جوړېږي؟ ولې موږ ته د غره خوا نه بندېږي؟ موږ واضح و دې خلکو ته وایو که څوک زموږ سره د دې چمنه سره ملګري کوي، خو سر د ساره سه یا دې د اوسه سه روان شي کوټې له په کوټه کې دې کښېني، سر د سبا څه دې ارتان وکړي. که چیرې پاچانو والا نه ځي، بیا موږ لغړیان پښتونخوا په خپله ځو، بیا موږ ټوله صوبه بندوو. بیا به دې ولس ته د چمن سیاست هم ور معلوم سي، قبایلیت هم ور معلوم سي. دلته خو ریاست در معلوم، دلته خو بلګېډې در معلوم، دلته خو ډیسي در معلوم چې خرڅ شوی، دلته خو دا در معلوم چې بلګېډې په ټیکه راغلی. موږ به دې وطن ته خواست کوو چې هېڅوک زور نشي کولی. ډاډه اوسئ. اوس فیض محمد وویل چې 700 پلوس یې راوستلي دي، چې 700 پلوس یې راوستلي. نالت پر دې پلوسو، نالت پر دې ادارو، نالت پر دې اپسي. د هېچ چا څخه موږ نه بیرېږو. اوس به وسوئ چې 700 پلوس یې راولي، 700 اپسي راولي. په خدای که دونې خارج نه وکړو چې پر راسترګه ایږدي. دا رقم خرڅ شوي، دا رقم دلالان بلګېډیران او ډیسیان چې په وطن کې یي، خود به د بله وطنه پلوس پر تا راځي. موږ دا واضح ورته وایو. سبا به بیا خلک وایي، سبا به دا خرڅ شوي حکمرانان دا دلالان وایي چې د ریاست د دې خلکو سره وردۍ وکښلې. موږ دا ورته وایو که چیرې زموږ پر ولس، زموږ پر عوامو تشدد وسو، موږ پښتونان اجن کاږو، لږ پنجاب ته درستوو. ولکه یا وردۍ په غاړه کې یوسې، ولکه یا پرتوګ یا پتلون په غاړه کې یوسې. په خدای که د مسلمان کار در سره وکړو، په دې موږ نه بیرېږو چې ته به یا ټانګونه دلته درئې، یا به دغه جاسوس ایپسي درئې، یا به دغه خرڅ شوي پولیس درئې. په خدای که د مسلمان کار در سره وکړو، بیا کار عمل موږ دوی سره وکړي، د دې ایپسي سره وسلو، د پولیس سره وسلو. د دې ذمهواره بلګېډیر دی، د دې ذمهواره ډیسي دی، د دې ذمهواره دا ادارې دي. موږ بیا د چا ذمهواره نه یو. ټوله وطن به دې ته تیار یي چې موږ د دې خلکو څخه کالي وکاږو، پتلونان یې وکاږو، چې زموږ پر ولس او زموږ پر ورونو تشدد وکړي. پر دې رقم نه سره خلاصېږو چې تا به یو 5 پلوس درولي، یو 5 اپسي به دې درولي، او موږ به ستاسې څخه بیرېږو. پر خپل وطن، پر خپلو ځوانانو سپېړنو موږ اوس هم سر ایښی دی، بیا مې هم سر ایښی دی، بیا به هم ولاړ یو، اوس به هم ولاړ یو چې زموږ د چمن و هر سړي ته هرې وردۍ والا په کږو سترګو وګوري، سترګې به یې نه وکاږو، په بې عزتي به ورته ووایو. آیا دې په دا کونه کې به په لغته و د پنجاب پر ورسوو.
دلته حکمراني نشته